حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه به پر دې خبرو باندې ډېر تاکید او ډېر زور کوي او د هغې غصه به پر هغه موریدو متعلقینو باندې ډېره وله چې دی به په دې باندې پوس د هغې یو عمل به یې ولیدی هغه عمل به داسې عمل و چې د هغې په وجه به بل چاته تکلیف رسېدی بیا به دی هغه مورید هغه متعلقینو ته ډېر په غصه باندې هغې به ویل چې کله ما ته په دې خپلو متعلقینو کې د یو سړي متعلق دا راورسېږي چې دا سړی د شپې تهجد نه کوي او دا سړی د ورځې اشراق نه کوي دا سړی د ماښام په وخت کې اوابین لمونځ نه کوي هغې به وی چې د دې پر ما باندې هیڅ بد اثر نه راځي ځکه دا نفلي عبادات کې دا سړی وکړي نو ثواب لري کې نه وکړي وزره ګناه نشته لیکن د به ویل چې کله د یو سړي د عمله څه ماته دا حال ورسېږي چې د دې سړي د زندګۍ څه بل چاته تکلیف دی همسایه ته تکلیف دی د کور انسانانو ته تکلیف دی یا بل چاته تکلیف دی یا بل چا د بې تکلیف دی مره به وی په خدای قسم ماته د دې عمله څه دومره حد دی دومره تکلیف چې د هغې بیا حد نه وي نو ځکه د ده به همیشه دا پیغام و ولکه څوک عابد و غیر عابد د ځانه جوړوي او څوک فر د ځانه جوړوي څوک بزرګ د ځان د جوړوي د دې دپاره ډېرې خانقاوې خلاصې دي او که څوک انسان د ځانه جوړوي بیا چې راسي د حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه سره دې څه زندګي تېروي ځکه بزرګي او غیر بزرګي دا ډېره وروسته درجه ده اول انسانیت او غیر انسانیت دی چې سړی انسان نه وي د هغې به بزرګي در کومه حده وي چې که سړی انسان نه وي د هغې به په اسلامي تعلیماتو باندې عمل در کومه حده وي چې د سړي زندگی د حیوان نی د سړي زندگی د جانور او د هغې سره دا فکر نشته ورسره چې زما په دې عمل باندې چاته تکلیف دی او که نه دی نو د هغې زندگی در اوسه انسانیت ته نه ده رسېدلې اسلام او غیر اسلام دا وروسته درجه ده عابد او غیر عابد دا وروسته درجه ده عالم او غیر عالم دا ډېرې وروسته درجې دي د ټولو څه مخکینی انسانیت دی چې سړی به په انسانیت کې راځي د هغې څه وروسته بیا په اسلام کې راځي د هغې څه وروسته بیا عابد ځینې جوړېږي د هغې څه وروسته بیا عالم ځینې جوړېږي ځکه هغې به ویل که څوک د دې شوق کې چې زه بزرګ جوړ سم نو ورسئ د بل چا خانقاله او که څوک د دې شوق لري چې زه انسانیت وپېژنم او انسان د ځانه جوړ کړم نو بیا به د اشرف علي تھانوي سره یو څو ورځې تېروي